په سبب د دې سره چې دی کوم عمل کړی دی د هغې به ورله موږ بدله ورکړو. نو موږ عاجزان یو خو الله کریم دی. نو عمل خو صالح و، صالح عمل و. اوس الله فرمایي چې یو بله ژوند ښکلی ورکو بل به ورله بدله ورکو. نو الله دې اوس موږ له د دې بدلې راکړي. میاشت ولیدی شوه، اختر شو، الله دې مبارک کړي. د سبانه ورځه دا چې ده انشاءالله تعالی نو دا یوم الجائزه ده، د انعام ورځ ده. سبا به په لارو کوڅو کې فرشتې خوش آمدید مؤمنانو مسلمانانو ته وایي او د برکاتو د رحمتونو نزول به وي. دا یې ځان له خوند دی او هغه یې ځان له خوند دی. دا یو محنت و ښه ډېره ګران کار دی، مشقت و پکې تکلیف و تکلف و. اوس به مازې شروع شي څه سبا مونږ د الله میلمانه یو، الله دې مونږ میلمانه لري. میلمستیا یې څه ده؟ الله رب العزت به په خپله باندې ټولو مؤمنان له د دې بدلې ورکوي. الله دې زمونږ دغه بدلې نصیب کړي او الله دې زمونږ ستاسو خیر نصیب کړي. بس شکر دی الحمدلله اتفاقي اختر شو، اعتکاف هغه حکم هغه تر دې پورې و پوره شو. اوس مونږ او تاسو ټول د دې ځای نه باقاعده د سنت اعتکاف او د نفل اعتکاف نه فارغ یو. خپلو کورونو علاقو ته به ځو او خپلو ځایونو ته به ځو. الله مو په مخه ښه لاره په الله مو سپارلي یئ، ما هم په الله وسپارئ. زمونږ دا بچي اولاد او دا هلکان او خادمان دا ټول په الله وسپارئ. مونږ خپل ځانونه خپل مالونه خپل حال او احوال ټول الله ته سپارو. الله دې زموږ ستاسو د ټولو حافظ او ناصر شي، معین او مددګار دي شي. دا یو درخواست کوم چې ځان له هم د دعاګانو ډېر اهتمام کوئ، دعاګانې هر وخت کوئ. نو چې کله دعا کوئ نو د دې ځای دا ټول هر څه پکې یادوئ، ځکه چې دا زمونږ د سالانه د جمع کېدو ځای هم دی، د هفتوار جمع کېدو ځای هم دی، د ماهانه هم دی، د ختم نبوت هم دی، د دې ټولو خبرو د جمع کېدو ځای دی. نو د دې د خادمانو ته چې دې ځای کې څوک خدمت کوي، لکه په اعتکاف کې دا په سوونو زرګونو خلک خدمتونه کوي، نو دی خپل دعا کې یاد ساتئ چې دی همیشه الله تعالی دا خدمت دی ته آسان کړي، دی الله تعالی خادمان او مخدومان کې. دا خدمت ډېره لویه اجر دی، نو دی الله خوشحاله کړي. د چا چې مینې کړي دي، محبتونه کړي دي، تعاون کړی دی، الله دې ټول خوشحاله لري او تاسو دې الله ډېر خوشحاله لري. د کم ځای نه راغلي یئ، د کومو علاقو نه راغلي یئ او د ډېرو حالاتو نه راتېر شوي یئ او د هر عمر بنیان پکې موجود دی. دا د الله انتخاب دی، یو د یو ځای نه، دوه د بل ځای نه، لس د بل ځای نه. نو د الله نه غواړئ وایي الله چې کله ومینو مونږ واخلي، ګورئ مونږ پکې قبول کړي. دا سر الله رب العزت ته داسې کوئ چې الله په ما هم ورحمېږي که نه. لکه څوک چې د څه انعام او څه انتخاب کوي، هر بنده کوشش کوي چې ما ته ووایي ما ته ووایي. نو مونږ به هم الله ته بس جاړو او غواړو به چې الله زمونږ او ستاسو ټول ژوند په داسې محافلو او په داسې ماحول کې نصیب کړي. بس نور هو نه وخت اخلم، نه تاسو سره دوره وخت دی نه ما سره وخت دی، بس دغه ډېره وه. او اوس به دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله د خانقاه شریف په ماحول کې چې څومره خلکو حاضري کړې ده، څومره خلکو خدمتونه کړي دي، څومره خلکو محبت کړی دی، څومره خلکو تعاون کړی دی، څومره خلک راغلي دي، جولای ټولو د خیر نه ډکې کې، ټولو له خیر ورکې، برکات ورکې. د معتکفینو په اعمالو کې د بیروني خلکو د راتلونکو خلکو حصه وکې او هغوی سره د دوی دا دعاګانې شامل حال کې او ټول خوشحاله ولري. الله ټول خپلو کلو ته، علاقو ته، خپلو کورونو ته سره زمونږ په خیر و عافیت سره ورسولی کې او زمونږ رب کریم بیا ملاقاتونه د دین په ماحول کې د خوشحالو او د دین او د سعادتونو په ماحول کې نصیبه وګرځوي. الله دې ټولو له خیر ورکړي، حاجتونه یې پوره کړي. که دی دعاګانې کړي هغه هم قبولې کړي، که مونږ کړي هغه هم قبولې کړي، که یو بل ته مو کړي هغه هم قبولې کړي. یا الله که ځان ته مو کړي هغه هم قبولې کړي. او که ستا نه راله راکړي، محبتونه راله راکړي. الله که څوک لږ وخله په څه خبره باندې مرور شوي، الله ته ورله د هغې په بدله کې خیر او خوشحالۍ
او د دې په بدله کې زمونږ زړونه هر چاته سپین کې او هر چاته زمونږ زړونه صفا کې زمونږ د زړونو نه حسد بغض کینه تکبر او عجب او ریا دا مادي زمونږ د دې زړونو نه رب کریم لرې کې ښکلي اخلاق منصب کې د مونږ مردگان غریق الرحمت کې د ټولو مردگانو په قبرونو کروڑها رحمتونه نازل وفرمایي دا ځایونه دا خانقاه شریف زمونږ او ستاسو د ټولو دپاره دی الله د خیر او د برکت ځای وګرځوي او الله دې د دې واقفین او د دې ورکوونکي او دې کې خرچه کوونکي او دې کې خدمت کوونکي د ټولو مردگانو دپاره دی الله دا خانقاه شریف او دا اعمال صدقه جاریه وګرځوي الله دې زموږ ستاسو ملاقاتونه بیا بیا نصیب کړي الله مو ډېر خوشحاله کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.